السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو دوستانو د نور کله پشان ته کې ستاسو په خدمت کې هم نن یو اهم عمل پیش کوو. هغه عمل دا دی، نن سبا پاکستان کې او داسې نورو ممالکو کې اکثریت کې ګرمي ده او دارنګې د هغې د وجې نه انسان د بدن نه خوله لاړه شي یا داسې د انسان بدن ناراسته وي، تکاوټ یې پکې، ستړیوالی پکې او دارنګې چې کوم دی د کارونه روزګار نشي کولی. تاسو ته زه یو عمل ښیم، انشاءالله تاسو دا په یقین سره وکړئ، ډېره فایده به تاسو له درکړي. هغه عمل دا دی چې تاسو به 3 دمه کوئ. یو صلی الله علیه وسلم دا درود مبارک په 41 مرتبه ووایئ، په ځان به هم شف کوئ، مخې ته به یو ګیلاس اوبه کښېښودي، په هغې به هم شف کوئ. بیا 41 مرتبه ووایئ او په ځان هم شف کوئ او په اوبو هم شف کوئ. بیا 41 مرتبه ووایئ، بیا هم په ځان شف کوئ او دای نه پسې په اوبو شف کوئ. دا اوبه هم وڅښئ. انشاءالله په دغه ټیم کې به تاسو ته الله رب العزت دا تکاوټ او ستړیوالی ختم کړي، ستاسو به کار روزګار ته، خپل مصروفیاتو ته هم ډډې او هغه چې کوم دی توجه برابره وي. انشاءالله دا عمل به تاسو ډېره فایده درکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.